ها ها دغه ځای اوس پکې راغلم. السلام علیکم ورحمت الله. موږ داسې یو ښایسته ځای کې ناست یاستو چې تقریبا سفر مو په مخ هم زیات دی. دا د 5 بجې دی او کابل طرف ته به روانېږو. کوم ځای دی دا ساحه؟ ښایستونه خو به یې تاسو کتلي، هغه بند نه به که څوک دلته راغلي پوهېږي چې دا د چک ولسوالۍ ده او میدان وردګ دی او که د وردګ ولایت هغه بیا ستاسو قضاوت دی چې هر څه یې ګڼئ. خو موږ دغه ځای کې یو الحمدلله. دلته راغلو، دلته د انجینر صاحب هم راسره دی، د نورونه هم ناست دي. زموږ یې ډېر احترام وکړو. دلته یو مسجد و هغه ته راغلو، انشاءالله مسجد به هم جوړو. چون دې خواته چک طرف ته موږ کله نه یو راغلي، نو کوشش به مو دا وي چې هغه ځایو کې چې چا کار نه وي کړی کمر بنسټ یو دفعه هلته لاړ سي او هغه ځای کې اقلا یو څه وکړي د خلکو لپاره. هغې سره سره هغه په خپل ځای، خو زه به یې دغه ځای ښایست تاسو ته دا ووایم، هغه خلک چې چکر لپاره کوم طرف ته ځي، لرې نورستان ته ځي یا فرض که مشرقي طرف ته ځي یا دې خوا شمال طرف ته ځي، دغه طرف ته هم خپل مسیر کوي. ډېر ښایسته ځایونه دي. اوس دا ځای تاسو وینئ، داسې ځایونه په افغانستان کې ډېر کم پیدا کېږي. ما ډېر کم لیدلي دي. چک ساحه ده، د بند ساحه ده، دې طرف ته نور او لاندې ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي. راشئ چکر ووهئ، د دې خلکو به هم در سره فایده وي، د دې خلکو به هم در سره فایده شي او همدارنګه ستاسو به هم ساعت تیر شي. نورو ځای کې چې مصرف کوي دلته راشئ، دلته هم یو څه مصرف ماشاءالله. ډېر خوند هم کوي که نه. دې خوا د حیوانات د خلکو هغه لپاره راوستي دي، څرولو لپاره. نو هر څه داسې طبیعي دی. یو مهمه خبر دا ده، دا هغه ولسوالۍ ده چک ولسوالۍ چې په تېرو 20 کلونو کې انجینر صاحب دلته به داسې کور وي چې هغه ته که مستقیم یا غیر مستقیم دې ته درد نه یې رسېدلی. یقینا هر کور په هر کلي کې حتما د یو خانه د مشکل ورته پېښ شوی ده او ټول لګېدلي دي. یعنې مشکلات ډېر وو، جنګونه دلته ډېر وو. اوس الحمدلله د امن ساحه ده. خلک کولی شي ډاډه راشي. دغه ساحه څه نومېږي؟ دا د خوات په نام او دا د بند مربوط ساحه ده که نه. او ډېر ښایسته یو خو دا ده چې منظره یې ډېره بهترینه منظره ده. اوبه هم شته دي که نه، باغونه هم شته، جنات تجري من تحتها الانهار، هغه خاصیتونه لږ لږ شته دي. ګوره راشئ چکر ووهئ. او دلته یو انجینر صاحب دی یو زحمت وباسلی. دغه خاوره چې درته ښکاري دا خاوره ګوره چې عادي خاوره مه ګڼئ، ښه د ده لاندې ډېرې غټې خبرې دي. دا به هم درته وښیو. څوک انجینر صاحب چې څکو که هغه باندې هغه کو شروع کړو که هغه وخت لري لا چای به وچکو 10 دقیقې ته وخت شته. ښه څه شی هم پکې منډلې؟ ګلخکه ده بس. نو ښه دا ښایسته ښایسته کچالوګان دي هغې پکې منډلي. او بل که د میوو وخت کې راځي یو خبر دا خلکو له ډېر داسې سخیان هم دي. ښه باغ ته ځئ اوړئ، دا شفتالان دي ورسره دا مڼې دي، ښایسته ښایسته مزدارې مڼې دي. داسې دا باغ ته اوړئ، که خپل یې درکوي مې راخلي، که چې پټ راځئ بیا ونې نش کوي هغې مڼې خوند بیا ګوره څو چنده اضافه کېږي. نو ماشاءالله ډېر مېلمه دوسته خلک دي. راسئ چکر ووهئ، امن دی الحمدلله. شپې راځي، ورځې راځي، سړک هم ښایسته جوړ دی. خو یو د میدان او د کابل ترمنځ هغه ځای کې کار جریان لري. میدان او که وردګ دی په دغه کې وګوره بیا مخکې دوستانو کمنټونه کړي چا ویلي میدان وردګ دی، چا ویلي وردګ دی. نو هغه کې موږ کار نه لرو، هغه مو خپله خوښه ده. نو هغه ځای کې کار جریان لري. انشاءالله دې خواته لاره ښه ده، هر کله راتلی شي. شپې او ورځې خو به څه مسله نه وي. بیا دا د دره کې خو مکمل سړک ډېر ښایسته پوخ دی. نو خدای مو هر کله راوله. زه چې هر ځای ته ځم ګوره ستاسو غم را سره یې داسې نه وي، پوه شوې انجینر صاحب. او نو راځئ چکر ووهئ. ده کې هم د خلکو ته ګټه رسېږي او هم تاسو ته هم د خپل وطن مینه او محبت هم زړه کې انشاءالله هغه شي پیدا شي. او بله مهمه خبر دا ده چې هغه ساحې مو لا لیدلې نه وي هغلته راشئ. دلته راشئ، دلته موږ د لامبو هم کېږي، کرکټ هم کېږي، دغه خواته والیبال هم کېږي. نو مجلسونو لپاره بهترینه ځای دی. خدای مو خوشحاله لره. پسته به دغه راوباسو، کچالان به راوباسو. دغه غونډۍ خاوره چې ده که نه، دا دلته دې ځای ځوانانو دا یو هغه ساتیري غوندې ده که نه، د کلوخۍ ده که نه، مخکې موږ وویلې. انجینر صاحب څونه وخت هم پکې ساتلی وم؟ او دا تقریبا 40 دقیقې کېږي. 40 دقیقې؟ او 40 دقیقې کېږي. نو داسې که خلاص که صاحب زه بسم الله کنو کې بس اساس دا نو ډېر ورو ورو کې ځکه هغه ډېر پخ شوي دي چې خراب نه شي. ښه خوړین دي. او تقریبا غونته وخت کې
هغه اصلي هسته اوس و هغه د هغه ځای اوس راځي کور هغه چیرته یې که نه و هغه لاس احتیاط کوه چې ګړز نه کېږي نه ولا صحیح پاخه دي دلته فلم د چمن ته کار څه تاسو وګورئ ګرم دي نو ډېر خوړین دي که نه و دا پخ شوی دی لاس سوځي که نه صغيرة كده طرف من فوق خو استراد ممكن يحصل هر څه خوان کوي څه دې کړ و دا خوړه ما نه دی هغه څه پورې مونږ ولیدلې او مثلا دومره خوندور دی خوان کا چا چې وزن کم وي دا دې وخوري ته ولې خورې زما وزن کم دې کې مالګه ډېر ښه نه ده مالګه شته هلته مالګه شته ته خو ټول بې مالګې وخوړه نو بهترینه خوند کې ښه سره که چې کاري صاحب اول ځل دی ما اول ځل یو ځل بل هم راغلم خو هغه دونه وخت نو کله نه د څه خیمه کلوخي هو کلوخي اول ځل دی چې کله هم راغلی دلته باید ملګري ولري چې کلوخي درته وکړي او که د کچالوګانو ټایم نه و بیا ځان سره یې راوړئ پلاستیک کې انجینر صاحب نفر هم بدل شو بس پوره ښه او دې کې څو منه پورې تقریبا څه شي کې فرق لري تقریبا یو من یو نیم من ته 2 منو پورې ځای پکې امکانات لري اوس ښه پخ شوی دی او ماشاءالله ښه ډېر ښایسته راغلی معنی دا چې څوک وزن زیات لري هغه به یې زیات وخوري که نه و زما د تا لپاره بېخي ډېر ښه جوړ شوي دی ډېر ماشاءالله ښه ډېر اچولی دی نه خدای به وکړي چې داخل به یې زیات وخوري که نه خیر ده که پاتې شل ځان سره به یوسي د موټر ترتیب به برابر کړ ورته دوستانو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي الله مو خوشحال لرم داسې چکرې ووهې هغه وایي که نه یو آیات شریف هم دی معنی یاد وته وی چې تاسو وګرځئ پس قل سیرو فی الارض که نه فانظروا نو سیرو فی الارض دا داسې وکړئ ښه چې په ځمکه کې وګرځئ الله تعالی ځمکې دې ویې ګورئ چکر پکې وهي دا خالق پکې قدرتونه بیان کړي خوند ترې واخلئ شکر وباسئ او داسې آب و هوا او داسې وطن فکر کوم ډېر کم ځای کې خلکو چې دا کارونه کړي الحمدلله موږ ته خدای پاک طبیعي برابر کړي دي نو راشه چکر ووهئ ډېره مننه السلام علیکم
هغه خویندې ورونه چې په خارج کې اوسېږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز، دیني مراکز، مسجدونه، مدرسې ترې لرې وي، په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کېږي. خورې او وروره، تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده. کوی سي په لاندې وټساپ موږ سره رابطه کې شي. انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کېږي.